دلته په دې ویډیو کې غواړو په دوه رقمي عددونو باندې د تقسیم د عملیې په اړه یو څو دانې مثالونه کار کړو. په دوه رقمي عددونو باندې د تقسیم عملیه په ریاضي کې یو ډېره مهمه موضوع ده چې باید د هر زده کوونکي زده وي. نو موږ دلته غواړو په دوه رقمي عددونو باندې د تقسیم عملیه په دې مثال سره پیل کړو چې 1.8 تقسیم پر 1.10 څو کېږي. کېدای شي په دې شکل یې ولیکو 1.8 تقسیم پر 1.10 څو کېږي. تاسو ویډیو ودروئ او کوشش وکړئ خپله یې حل کړئ. راځئ په ګډه کار پرې وکړو. تاسو به خامخا خپل هڅه کړې وي. دلته موږ په مقسوم علیه کې یو دوه رقمي عدد لرو. 1.10 یو دوه رقمي عدد دی. موږ مخکې د 1.10 ضرب نه دی ویلی، یا هم د 1.10 ضربې زبانیه مو نه ده په یاد، خو کېدای شي د عددونو په ضربولو سره دا د تقسیم مثال یا د تقسیم پوښتنه حل کړو. که دلته موږ وګورو د 1.10 عدد 10 ته ډېر نږدې دی. 10 ته نږدې دی او 10 د 3 مضرب دی، یعنی د 3 د ضرب څخه په لاس راغلی دی. د 10 مضربونه کېدای شي خپله 10 شپېته همداسې 90 او بیا هم د 3 مضربونه وي خو د یوه صفر سره. ګورئ 3 ضرب 10 90 کېږي، 4 ضرب 10 120 کېږي، خو 4 ضرب 3 12 کېږي، 4 ضرب 10 120 کېږي، 5 ضرب 10 150 کېږي، 6 ضرب 10 180 کېږي. او که دلته وګورو د 1.8 عدد 1.8 ته ډېر نږدې دی. 1.8 ته نږدې دی. نو 6 ضرب 10 موږ ولې 180 کېږي. نو راځئ وګورو څنګه چې موږ دلته ویل چې 10 ته نږدې دي، 1.8 ته نږدې دي. نو وبګورو چې آیا 6 ضرب 1.10 به 1.8 ته نږدې وي، یا آیا 6 به زموږ خارجي قسمت ته نږدې وي. دلته به هم 6 ولیکو او دا د پوښتنې نښه به ورسره ولیکو. دلته به یې سره ضرب کړو، 1.10 به ولیکو، 1.10 ضرب 6 6 ضرب 1 6 6 ضرب 3 18 1.8 کېږي. یعنی هو 6 مو په خارجي قسمت کې سم دي. 6 ضرب 1.10 1.8 تفریق به یې کړو، صفر پاتې کېږي. نو 1.8 تقسیم پر 1.10 6 کېږي. راځئ بل مثال به هم کار کړو. راځئ دلته به یو بل مثال ولیکو. 340 تقسیم پر 48 څو کېږي. دلته مو مقسوم علیه بیا یو دوه رقمي عدد دی، یعنی په دوه رقمي عددونو باندې د تقسیم عملیه ده. 48 دوه رقمي عدد دی. د 48 عدد 50 ته ډېر نږدې دی. یعنی که داسې وګڼو چې دلته د 48 په ځای 50 لرو. د 50 مضربونه د 5 مضربونه دي، خو یو صفر خپل مخ ته لري. ګورئ د 50 مضربونه 3 ضرب 50 150، 4 ضرب 50 200، 5 ضرب 50 250، 6 ضرب 50 300 کېږي. راځئ دلته یې وګورو. 6 ضرب 50 300 کېږي. 6 ضرب 50 6 0 0 6 5 10 300. و به هم وګورو. و ضرب 50 و 0 0 و 5 5 10 350. دلته د 340 عدد هم د 300 او 350 ترمنځ دی. نو راځئ د 340 عدد د 300 او 350 ترمنځ دی. 48 به هم یو ځل د 6 سره ضرب کړو او بیا به یې د 9 سره ضرب کړو. دلته به یې ضرب کړو. 48 ضرب 6 6 ضرب 8 48 څلور محاصل
شپږ ضرب څلور څلرویشت، څلرویشت او څلور یې 28. 288. خو 288 له 346 نه ډېر لږ دی، ډېر کوچنی دی، یعنې باید 48 نور ولرو تر څو 346 شي. اووه به هم د 48 سره ضرب کړو. 48 ضرب اووه، اووه ضرب اته شپږ پنځوس، پنځمو حاصل. اووه ضرب څلور 28، 28 او پنځه 28 او پنځه 33. ګورئ موږ خپل ځواب په لاس راوړ. دلته هم 346 لرو، یعنې اووه ضرب اته څلوېښت 346 کېږي. نو ویلی سو چې که چیرې 346 په اته څلوېښت باندې تقسیم کړو اووه کېږي. ګورئ د دې ډول عددونو پیدا کول خپله ځان ته یو مهارت غواړي. تاسو باید سم فکر وکړئ، پر ځای فکر وکړئ تر څو په دې ډول عدد په لاس راوړئ.